السلام علیکم. په دایروي پایو کې د کانکریټو د حجم محاسبه د هر څه د مخه زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. Volume of concrete in circular column. په دایروي پایو کې د کانکریټو د حجم محاسبې لپاره فرمول لرو. پای r مربع ضرب h. په یاد فرمول کې پای ثابت قیمت دی 3.14 دی او r د دایروي پای شعاع ده او h د دایروي پای ارتفاع ده. د موضوع د ښه روښانتیا لپاره راځو یو مثال حلو. مثال یو دایروي پایه راکړل شوې چې لوړوالی یې 2.5 متره او شعاع یې 60 سانتي متره ده. تاسې په نوموړې پایه کې د کانکریټو حجم معلوم کړئ. h راکړل شوې ده h د دایروي پای ارتفاع ده او شعاع یې 60 سانتي متره ده. کله چې دا سانتي متر موږ متر ته اړوو نو 0.2 متره کېږي، یعنې r پکې مساوي کېږي 0.2 متره. Volume of concrete نامعلوم دی، یعنې د کانکریټو حجم نامعلوم دی. Volume of concrete مساوي کېږي. د هغې لپاره فرمول لرو پای r مربع ضرب h. پای ثابت قیمت دی 3.14 ضرب دی 0.2. 0.2 دا خپله څه دی؟ دا شعاع ده، یعنې د دایروي پایې کې شعاع او همدارنګه ضرب دی 2.5 چې دا خپله د دایروي پایې ارتفاع ده. نو کله چې دا موږ محاسبه کوو نو موږ ته لاسته راځي Volume of concrete 0.314 متر مکعب. یعنې باید په یاد ولرو که چېرته موږ داسې یو پایه ولرو چې ارتفاع یې 2.5 متره وي او همدارنګه د دې دایروي پایې شعاع 0.2 متره وي نو موږ سره به 0.314 متر مکعب کانکریټو ته ضرورت وي. د لیدو څخه مو ډېره مننه.